الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. د ایمان او د عقیدې د درسونو خاغلو اوریدونکو خویندورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د په همدې مسلسله سلسله کې پنځم درس هغه هم د کتاب الاصول الثلاثه چې د امام محمد التمیمی رحمت الله تعالی علیه لیکنه ده په ساده پښتو ژبه کې د خپلو درنو وطنوالو په خدمت کې عرض کوو تر څو زموږ دپاره د ثواب او د اصلاح او د نورو لپاره هم ذریعه د ثواب او د اصلاح وګرځي. نو نوی درس شروع کیږي د دې عنوان نه چې مصنف علیه الرحمه فرمای: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. پوه شه په دې باندې مسلمانه، الله در باندې رحم وکړي. طالب العلم چې واجب ده، لازمه ده په هر مسلمان نارینه او مسلمان خور باندې تعلم هذه الثلاث مسائل، د دې درې مسئلو یادول او ځان په پوهه کول، والعمل بهن او بیا په دې باندې عمل په ټولو باندې لازم او ضروری دی. نو په ننني درس کې به بتوفیق الله تعالی درې مسئلې چې امام تمیمی رحمت الله علیه د هغې زده کړه او د هغې نورو ته ښودل او په هغې باندې عمل کول ضروري وشمېرل. انشاءالله العزیز د دې وضاحت به وکړی شي. لومړی مسئله د هغه ضروري درې مسائلو نه چې زموږ د ایمان او د عقیدې مسائل دي، هغه دا ده چې عقیده وساته مسلمانه چې زه او ته الله پیدا کړي و د خپل عبادت دپاره، او موږ یې مهمل او ناخبره نه یو پرېښودې، بلکې زموږ د خبردارۍ دپاره یې آخر الزمان پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم را لیږلی. که چا ومانه او په هغه پسې روان شه جنت ته به داخل شي، او که چا ځنې سرغړاوی وکړه او مخالفت یې وکړه نو هغه به دوزخ ته داخلیږي. نو لومړی مسئله ده هغه دا چې ان الله خلقنا ورزقنا، یوازې یو الله دی یقینا چې دا موږ یې پیدا کړي و موږ ته روزي را رسوي. هغه الله چې زموږ خالق او رازق دی، نو ولم یترکنا حملا، موږ یې مهمل او عبس نه یو پرېښودلی، موږ مکلف مخلوق یو او موږ به په دایره د ایمان او د اسلام کې بند ووسو او په دې محدودیت او بندوالي کې زموږ کامیابی ده. بل ارسل الینا رسولا، بلکې الله عز وجل د هدایت لپاره موږ ته محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر را لیږلی. د هیڅ چا عذر پاتې نه دی چې زه ناخبر یم. فمن اطاعه دخل الجنه، پس که څوک د خپل پیغمبر منونکی جوړ شه جنت ته به داخل شي. ومن عصاه دخل النار، او چا چې نافرماني او روګرداني وکړه العیاذ بالله دوزخ ته به داخل شي. دا مسئله په دلایلو باندې مدلله ده. خلاصه د دې مسئلې چې هغه دا ده چې موږ مسئوله مخلوق پیدا یو، مکلف یو، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبري همدا زموږ د هدایت دپاره وه. مسلمان غافله موسی او عقیده په دې باندې جوړه کړه چې ته مکلف د الله د دین په منلو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ باندې. الہ العالمین موږ ټولو ته یې تابعداري او مینه او محبت نصیب کړي. امین یا رب العالمین.